زه عاشقم سروکار مې دی له عشقه، زه عاشقم سروکار مې دی له عشقه، نه خلیل نه داودزی یم نه مومند. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم شهاب عزیز ارمان او خپرونه د عبدالرحمن بابا افاقي شاعر. په تیر بحث کې مونږ د رحمان بابا د زیږون او د وفات په کلونو باندې بحث کړی و. په دې خپرونه کې په دې ناسته کې زه هڅه کوم چې د رحمان بابا د ولیت د قام قبیلې او د هغې د استوګنې د ځای په حواله ځینې اهم معلومات تاسو سره شریک کړم. د پټې خزانې په روایت د رحمان بابا د والد صاحب نوم عبدالستار خان دی چې دی په قام قبیله باندې مومند او بیا په مومندو کې چې کوم څلور ښاخونه دي، حلیمزي، ترکزي او دغسې خویزي او بیزي، نو په هغې کې د کوم ښاخ نه چې دی نو دی بیا دویزی دی. دویزي بیا دغه څلورو ښاخونو کې یا خو د ترکزو ښاخ دی زیلي او یا چې کوم دی نو د بیزو ښاخ دی یا د بل کوم دی، دغه ماته پوره معلومات تر اوسه لا نشته دی، خو به هر حال دی بیا دویزی دی. ځکه چې دی په یو شعر کې وایي چې غذا وشوه که مومند که دویزی شو، نو د دې نه دا پته لګي چې دی دویزی دی. او دغسې چې کوم دی نو د ده مومند کېدل خو ثابت دي. په پېښور کې دی په بادر کلي کې پیدا شوی دی، دغه د ده د پیدایش ځای دی او دلته کې عبدالستار خان چې دی نو د ده والد صاحب یادېږي. اوس خواجه پروفیسر خواجه سایل صاحب الله دې وبخي، هغه سره یو شجره وه، ما هغه په خپل تیسیس کې د پي ایچ ډي مقاله کې هم کوټ کړې ده. او په هغه دغه شجرې مطابق عبدالستار خان چې دی نو د ده دوه زامن، یو عبدالرحمن او بل عزیز خان. هغه عزیز خان چې رحمان بابا په خپل شعر کې هم ذکر کړی دی چې نشي د ملنګو د خانانو سره کلي، چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن. نو په قول د خواجه سایل صاحب عزیز خان د هغه ورور و، خواجه سایل صاحب بیا د عزیز خان په اولاد کې په اتم یا نهم پوسټ کې راتلو. نو دغسې د عبدالرحمن بابا چې دی په دې دوه روایتونو باندې د خواجه سایل صاحب او د پټې خزانې په روایت د هغه د والد صاحب نوم عبدالستار خان دی. دغه خبره نورو محققینو هم په تکرار سره لیکلې ده، ځکه چې د پټې خزانې د دریافت نه وړاندې او یا هغه زمانو کې هم د میجر راورټي ځینې نورو خلکو چې کوم دی نو د سینه په سینه روایت په بنیاد دغه نوم لیکلی دی. خو په دې کې دوه نومونه نور هم دي ګرانو کتونکو. یو خوشروا خان د رحمان بابا د پلار نوم لیکلی شوی دی چې دوه کیسې د رحمان بابا په حواله ولسي شان کیسې مشهورې دي. مشهورې داسې دي چې سندرغاړو په خپل وخت کې هنرمندانو ویلي دي. دغه کیسې تقریبا د 1880 خوشه لیکلې ښکاري چې یو عجب خان لیکلې ده، یو عبدالله خان لیکلې ده. دغه دواړه کیسې تر حیرت انګیز حده پورې یو شان دي. که زه ووایم چې 80% نه زیات یو شان دي نو دا به غلط نه وي، ځکه زه ګڼم چې دا دواړه کیسې چې د رحمان بابا د ژوند په حواله خبره اتره کوي او هغه نه یو روماني افسانوي شخصیت په دې کیسو کې جوړ شوی دی او د مجنون نومي هلک سره د هغه د مینې داستان د هغې تراشل شوي دي چې دا ځان یو افسوسناک امر دی. په دې به په بله خپرونه کې چېرته بحث کوو، خو به هر حال په دغه کیسو کې یو دا نوم راځي چې د رحمان بابا د پلار نوم خوش اروا خان لیکلی شوی دی او همدغه عزیز خان او عبدالرحمن د هغه دوه زامن ښودلی شوي دي. نو دغه کیسه که په خپل ځای افسانوي ده یا د حجرې د محفلونو د ګرم ساتلو دپاره په یو وخت کې دغه کیسې وضع شوي دي چې عبدالله خان د عجب خان نه یا عجب خان د عبدالله خان نه نقل وهلی دی، ځکه چې دواړه کیسې یو شان دي. چېرته پکې غزل دی، چېرته رباعي ده، د رباعي تال باندې لیکل دي، چېرته چې کوم دی د مثنوي په تال کې لیکل دي، د مثنوي په انداز کې لیکل دي. خو دا یو کیسه بالکل د دې بلې په شان ده، صرف فرق دومره دی چې د یوې کیسې بحر اوږد دی او د بلې بحر لنډ دی. په دغه کې یو کیسه خواجه سایل صاحب د رحمان بابا او مجنون د مینې داستان په نوم باندې هغه چاپ کړې هم ده چې د هغه لاس له د هغې مخطوط راغلی او دغه بله کیسه هم ما کتلې ده په کتابي شکل کې ډېر پخوا چېرته چاپ وه. نو به هر حال دغه دواړه کیسې دې ځای کې زما خیال دی چې یو انفرادیت لري چې د رحمان بابا د پلار نوم خوش اروا خان کوي. دغه شان د رحمان بابا
د کلي طرحه ده، بادر کلی او اچر کلی چې نږدې په نږدې دي دواړه. په دې کې هم د ځینې خلکو د خولو وینا ده، سینه په سینه خبره ده یا روایت دی چې ځینې خلک د رحمان بابا د پلار نوم مهربان اخلي چې یاره د ده د پلار مهربان نامه وه. نو به هر حال دغه خبره لا پوره واضحه نه ده. د محکمه مال نه شاید چې د دې پوره اندازه وشي. خواجه سایل صاحب هم خپله شجره د محکمه مال نه جوړه کړې ده. تر کومه حده چې د پټې خزانې خبره ده، نو په هغې باندې دومره باور نشي کېدی چې یاره دا به داسې وي یا به نه وي. به هر حال تر اوسه پورې چې څومره بحث راغلی دی مخکې ته، نو په هغې کې اتفاق په دې دی چې د رحمان بابا د پلار نوم عبدالستار خان دی. هغه په قام قبیله باندې مومند دی او هغه درویزی دی، په بادر کلي کې پیدا شوی دی او دلته کې ژوند د ستوګنه کړې ده. بادر کلي سره نږدې بیا هزارخانه ده. په هزارخانه کې د هغه مزار دی او د هغه مزار نه اوس هم ډېر خلک ځي راځي، ځکه چې رحمان بابا ته په پښتنو کې د یو ستر او عظیم شاعر سره سره د یو ستر او بزرګ شخصیت حیثیت هم حاصل دی او هغه د یو بزرګ او کامل ولي په توګه باندې هم خلک مني او د هغه زیارت له خلک راځي. کال په کال د هغه عرس هم منځلی کېږي او ورسره رحمان ادبي جرګه چې د پېښور کومه ده چې د ډېرې زمانې نه د شپېتو کلونو نه زیاته زمانه وشوه چې دغه جرګه قایمه ده او کال په کال د رحمان بابا تقریبات مانځي. او دغسې دلته چې کوم دی نو د خیبر پښتونخوا بلکې د افغانستان هم په مخکې زمانو کې او اوس هم او د ټول پاکستان نه ځینې شاعران ادیبان هغه راځي دلته یو ورځ سیمیناري مقالې اورولې کېږي او ورسره مشاعره هم وي. پخوا به د دې ترتیب بدل و او د هغې تصویران هم شته د کامل صاحب دي د نورو خلکو. نو به هر حال د رحمان بابا د ولدیت او د هغې د قام قبیلې په حواله باندې دغه خبره اتره وه. خو په دې حواله هم د څومره چې د ولدیت خبره ده، نو رحمان بابا چې کوم دی نو داسې سسکوټ دلایل په خپل دغه کې نه دي ورکړي. د کلي په حواله باندې چې کومه خبره ده، نو هغې څه ځایونو کې د بادر کلي ذکر کړی دی چې لکه هغه یو ځای کې دا وایي چې بادشاهان چې د ډیلي په تخت نازېږي، خپله خونه هر ګدی لره ډیلی دی. نو هغه د خونې ذکر دلته کوي. بل ځای همدغه کې هغه یو شعر دا هم وایي چې خوښ زما د خپل د خاورو کنډولی دی، داسې زرداران که اوبه څکي په جام د زرو، خوښ زما د خپل د خاورو کنډولی دی. دا شعرونه ما ځکه وویله چې دلته خلکو بیا په دې شعر کې په خپله تحریف کړی دی عوام الناس ولس او په هغې کې د بادر کلي دا ټکی چې دا ورځی کړی دی. خو به هر حال دغه دلایل معلومه دي. رحمان بابا په دغه علاقه کې پیدا شوی او هغه مومند و، دویزی او په دویزو کې ابراهیم خیل او د ابراهیم خیلو کندی نن هم په بادر کلي کې شته. خواجه سایل صاحب هم ابراهیم خیل دی، نور هم د هغې په خیل کې ډېر نوموړي شخصیات دي. هیله ده چې د رحمان بابا په حواله باندې به دا معلومات د هغې د قام قبیلې ولدیت او د استوګنې د وفات د ځای په حواله باندې قانع کوونکي وي. ډېره مننه.